دا یو ورور سوال کړی دی چې ما په یوټیوب کې یو ویډیو ولیده چې یوې جنۍ قرآن له لته ورکړې ده نو الله د هغه جنۍ نه زناور جوړ کړی دی سر وي د انسان دی او نور د زناور په شان ده نو دا به حقیقت یې او که نه الجواب قرآن له لته ورکول قرآن ځمکې له راچول قرآن ګندګۍ ته ورچول والعیاذ بالله په قرآن پورې استهزاء ټوغه دا ټول کفر دی او الله سبحانه وتعالی قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده قل ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم الله پورې استهزاء په پیغمبر پورې استهزاء په قرآن او حدیث پورې استهزاء دا کفر دی یو خو په دې سره انسان کافر کیږي او کله نه کله الله سزاګانې هم ورکوي چې د دې انسان شکل بدل کړي د حیوان په شانې کیږي یا پې بل عذاب راولي لکه بني اسرائیل مبارک الله سوی سوره بقره کې ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين کومو خلکو چې زیاتی کړی و د هفتې په ورځ کې الله وایي موږ ته څه جوړ کړو شادوګان ته موږ جوړ کړو خنزیران ته جوړ شي الله کله داسې عذاب راولي خو دلته دا خبره یاد ساتئ دا په دې یوټیوب او فیسبوک باندې چې را ډېرې ویډیوګانې چلیږي اکثر دا غیر حقیقي او دا دوه قسمه خلک چلی دا فائدې ده کې دوه قسمه خلک دا کارونه کوي یا ملحدین او یا جاهله امپړ مسلمان ملحد یې ولې کوي سړی ملحد دې سره څه کار دی ملحد په دې کې چې اسلام پورې ټوغې کوي داسې ویډیو به نشر کړي وایي وګوره پلانې که ویډیو به ده جوړه کړي چې بېرته د هغې حقیقت ولټې هغه نه وي نو دې دپاره دا کار وکړي چې دا خلک د اسلام ته په سپک نظر وګوري جاهل امپړ مسلمان خو په دې کې ځکه چې غریب د څه نه خبر نه دی جاهل بس څه چې مخې ته راځي هغه نشر کوو او لاندې ورته ولیکي وایي که شیطان دې نه منع کوي نو شعر به یې کوي هغه غریب زر زر بټن ویریږي وایي او بعض وایي که ایمان د په کېږو مخکې به یې نشر کړي او بعض وایي که د ګناهونو بخانه غواړي لسو کسانو ته ولېږه دا ټولې ناروا خبرې دي کله ما ته میسیج راشي داسې په واټساپ یا په دې نورو شیانو باندې د جمعې شپه ده او موږ ټارګېټ یې ښودلی چې 1,00,000 پیرې به درود وایو او بیا به مخکې لېږو ته به کوم مخکې ولېږه او که دې ونه لېږل نو شیطان به منع کړی دا څه خبرې ته به خلکو زور زبردستي کې او دا ټارګېټ ته د کوم ځینې یې ښودی 1,00,000 پیرې او بیا دې لپاره د فضایل او خاص اجرونه څنګه بیانوي ټول بې دلیله کارونه دي نو دا قسمه خبرې اکثر دروغ وي ملایکو یې راغلي دي او په کابله پاسه یې ناست دي څه وخت کې دا ویډیو چلېده هغه چې د چا په کمپیوټر باندې ویډیو جوړه کړې وه داسې رڼا یې راوستې وه په کابله پاسه او زموږ پښتانه خو بیا په تحقیق کې ډېر تیز دي که نه پښتانه چې څومره خبر مخکې نشر کوي دومره یې دا خبرونو والا هم نه مخکې نشر کوي دوی د هغوی نه هم تیز دي او تحقیق نشته ګورې تپوس نشته خبر خو نه وي داسې بس بل یې مخکې نشر کوي الیس منکم رجل رشید هوښیار سړی نشته چې یو پکې راپاتې شي دا چا ویلي څه وخت کې یو کس ته مسیح نبوي کې ناست و د هغه په مخ باندې رڼا ده هغه ویډیو ما ته هم راغلی مخکې نشر کوي امام مهدي ناست تا ته چا وایي چې امام مهدي راووتو دغه ځای کې د جمعې لمونځ وکړو وایي دې مخ ته وګوره څومره نور پرې دی ما له راوړه زه ګوره په دې کمپیوټر باندې کیسو ډېر پوهېږم هم نه خو په دې ډله پوهېږم چې دا تعدیلات په ویډیوګانو کې او تصویرانو کې څومره کېږي په څه طریقه کېږي په دې پوه یم دا خو به زه د خپل جومات یو ویډیو وکړم او د دې احمدشاه په مخ به رڼا ولګوم وایي چې دا خاص ولي الله ناست
سبا له به ټول رامات وي چې دې جومات کې وناست دی تاسې ګران کار خو نه دی خو زمونږ عقل چې وي ته دا شی مخکې نشر کړي بس څه وکړي ډوډۍ تصویر به ویستی وي په دې کې لیکلي دي الله ټماټر کې دننه دي محمد او د ونې دې شاخ ته وګوره دې کې وګوره د پیغمبر نوم دی او دا ټول په فوټوشاپ باندې او په دې پروګرامونو جوړ کړی ښه یو کس تصویر نشر کړی و د یو بیزې هغه بیزې هغه ویښته داسې و چې په هغې کې دننه داسې ښکارېده لکه د الله نوم چې پکې لیکلی شي وګوره اسلام حق دین دی دقه تصویر ورب الکعبه هم دقه تصویر ما بیا ولیدو په خپلو سترګو یو عیسایي چې ته نشر کړی دی او دغه بیزې په دې ویښتو کې له پاسه د صلیب نشان جوړ شوی دی د هغوی وګوره عیسایت حق دین دی په دې کې وګوره صلیب نشان دی نو د دین د حقانیت به اوس موږ په دې شنو ثابتوو چې په ډوډۍ کې د الله نوم دی او په ټماټر کې د پیغمبر نوم دی اسمان کې وي وریځو ته وګورئ وریځو ته وګوره د الله نوم پکې جوړ شوی دی یو وخت کې هغه سیلاب راغلی و پاکستان کې که نه او بیا زموږ په دې سوات کې ډېر نقصان یې کړی و نو په هغه ورځو کې یو تصویر نشر کېدو په دې وریځو کې چا چاته جوړ کړي دي په دې وریځو کې دوه سترګې دي نو وګوره د اسمان ارادو ته وګوره اسمان ته وریځو کې دوه سترګې ښکاري او غوسه کې او دا د چا سترګې دي چا ویلي دي دا لږ د عقل نه کار اخلي الحمدلله زمونږ د دین حقانیت ثابت دی دې ته ضرورت نشي چې ټماټر کې د الله نوم او په ونه کې د پیغمبر نوم او په وریځو کې قرآن آیت دې ته ضرورت نشته الحمدلله بغیر د دغې نه زمونږ دین حق دین دی په دلایلو یې ثابت که په دلایلو او که په رښتیا د دې جنۍ نه څاروی جوړ شوی یا ځناور نو ستاسو څه خیال دی چې د میډیا والا به غلي پاتې شوي دوی به ته انټرویو نه وي اخیستې نن سبا خو چې معمولي چې ته اکسیډنټ وشي نو شل ورته ولاړې سپیکر یې ورته نیولی هر سړی وایي چې زما چینل مخکې لاړ شي پیشو که په لارې کې مړ پروت وي له پاسې لیکلي د غم خبر د هغې سره به د غم ساز لګولی وي پیشو ته به یې کیمره نیولې وي مړ دی زموږ په کلي کې وي پیشو مړه شوی نو چې یو ځي کې د یو جنۍ نه ځناور جوړ شو د دې خوا له به څوک نه تلي هم موږ انکار نه کوو ما مخکې وایي چې الله داسې عذابونه ورکړي دي او ورکولی شي خو اکثر دا قسم اخبار چې چلیږي او د ویډیوګانې داسې د دروغي دوه قسمه خلک یې کوي یا ملحدین د اسلام د بدنامولو کوشش کوي او یا څوک جاهل انپړ مسلمانان والله اعلم